یا خدایه بیا ورځ راغله یا لویه خدایه څاڅکي هم ترې راتوی مه کړې هغه سړی به ودی خوبونه به کوي او دلته وږي اړول غواړي چې هغه شر وله راولي نان دې لوګېته شمه Prima, am tot hava! یا سړیه Am tot hava, څه کې؟ سړیه ته خو خوبونه کې او دا که یو ورځ نور لګي بیا خو وریځي تا ته ښه پاته ده بارانونو میاشته نو چې د دانې هغه اشر وله کسان راولې سړي چې دا دانې کي Am tot hava داسې خشتګانه دي دا پرېښوده کله چې به ته پېغله او زه به په لاره تېرېدمه او تا به سپیا کې تپلې او په نري ګیدې به دې ویښتمه وایي نو هغه وخت رایاد چې اوس خو د نظره ډېره جوړه ده ته شوملې وې او دا قصاب و او دغه سوکلکو څخه واخلو او خدای شته په خدای باور وکړه کله چې به دې منډانو شوملو ته ورغوزار که او هغه قیړه 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 به دې کول او ماله به دې کوچ راته څنګه خوند به کو اوس څه دي چې خپل قرض ورکړې په هغې پسې به م بیا ځې راځي عبدالقدوس ماما وی خو به او بار روزه یا دادا جمع څو پیرې مې درته یو سړی چې په شبګل نه هغه پیسې راوړه چې د قرضدار له ورکو درنګ ساعت له بس ور ډکوي دا ګاونډیان به څه وایي او د خبر زما دا دې د پشمګلم بې خو باسي ته دا وږي وایه وه ته دغه سمه پخیر پخیر لالا جکا لالا السلام علیکم وعلیکم سلام لالا تلو راتلو مې راپسې خپې ماتې شوې ما وې کوه پیسې دې راکړې نو زما محتاجت دی په ما د بل سړي قرض دی ولا ما د بل نه قرض راواغېستې او تاله مې درکړې یادا ویمه بچي اوس په اسلم خان راشي او په دغې پشمګل پسې لېږمه تا چې پیسې راکړې ته په خدای باور وکړه که ما که به دې کور ته دننګلي پشمګل راغې وي زما لور بیماره نو هغه له مې ورکړي کاکا یو خبره ته کوم ما چې دا پیسې تاله درکولې تا ما ته دا ویلو چې زه به د پشمګل عالم اسلم خان به راځي دی به راځي تا خو ما ته دا خبره نه وکړې یادا بس بچي زه تا ته ملامت یم قدسداد یم که دوه درې خبرې راته وکړې او که په دې سپینه کې راغلم په دا قبله کې نو خیر دې بخښلي مي کاکا دا سینما دونه بدتمیزه نه یو خو ګوره په ما د بل چا قرض دی نور خبر نه یم ما د پیسو بندوبست وکړه دې ځل نه پسې راغلی ما او په شرافت مې راته ووې نو چې سبا پې بیا خفګان کوو نو ګوره بیا بده خبره ده ښه ده بچي زه دله غم کوم او که نه زه الله دې مل شه ده زه الله دې مل هغه به یې راکړي ده به یې راکړي یا خدایه چې د کار ټیم شو نه هغه سړی رانووت بار ته دا ته څه کې یا سړیه دا څوک وی څوک قدسداد یو که نه الله یې پې خو باسه قرض پیسې راکړي دي انځرګلو نو تا ته ما ونیول سړیه چې په شمګل پسې ورشه چې پیسې ترې راوړې انځرګل نشته خپلې پیسې ورکړي دا بیا مې څه مور له سره خرابې خدای نیکبخته لږه دا ښځه په قلا پرېږده بیا دې څه غوبل راغلی یا اصلا څه غوبل مې دا اخیستې دي هغه پشمګل خنزیر له مې 2 لکه روپۍ ورکړي وي سبا به یې درکړم د پاسه 6 میاشتې وشوې او قرض یې رانه زه څه وکړم داسې ترجسته مې بچي چې لاړ شه واپسې او ویې پلار مې وایي چې په حیا کې دا پیسې راکړه داسې کار دې پلاره که نه چې څنګه دې وله ورکړي دي هغه شان واپس ورچو په حیا کې تې راوال د 13 کالو مې راغت کې نو پیسو پسې به زور ځمه ته به پسې لاړ نو دا چې تا وله ورکولې نو ما ته دې ویې ویل چې دې دوست ته مې پیسې ورکړې یا اسلاميه راغی او په دې سپېره خولې راته وویل لور مې مري لږې پیسې راله راکړه چې ډاکټر لی بوځم نو 6 میاشتې وشي اوس انځرګل ما پسې ځي او راځي ځي او راځي حیا مې نوره ځي بچې لاړ شه پرېږده چې حیا دې لاړه چې نشم تللی واپس ماله خدای وکوه ګزار مکوه مړه اته دا دې لاړه به و چې پیسې دې ورکولې نو اوس واپس یې راځه که نه چې ما ته وې ته خدای هم تباه برباد کړه اوس یې خوند وکړه خدایه پاکه نو داسې لوم دې راکړې ده چې نه اوس دې او نه بیا خدایه پاکه دا څه په غم دې اخته کړې مو دا څه شرم دې راکړی دی د ورځې خوبونه کوي او د شپې ټول او داسې مونږ ته خوب نشي کولی کله داسې ځي او کله داسې ځي
خدای پاک د دې شرم نه خلاص پاته تاجي ولې پاته کنه سکار ما بکې کنه بس ته پاک د دې خوبونه بکې خدای دې کور ته د نوار کې مونږ له په کور کې مصیبت جوړ کړی دی او په خپل د پیسې نه راوړي ور نشته چې ور وته موږ تیار دیره ده نه میړه خو نشته وای خدای پاک دې له یو خښته میړه د او دو قاو نه ورکه محبوب شاه یا بچی دره د مسوکیا مسوکی تکینه بچی ها سوک مې دا پلار مې نه دی نو دا خوب را پاسولم میړه خو نیم نشته یله کولی څه چل دی راشه کنه خدای دې کوټه راوغورځوه بیا چاله اواز هم نه ورکې ولې خیر شه خیر دی یاره ستړمو چې غوسه کوم ولې څه چل دی څه راغلی یو چې کې بوا مړه پیسې نه باندې زمانې سترګې په ما روباسې د څه پیسې وي د څه پیسې نه تا چې زما د پلان نه 2 لک روپۍ غیشتې دي که نه او موږ ته سهار او ماښام قرضداري ور نو ته را پیسې د موږ کوڅې نه راوړې د خدای تعالی ظالمه ما سره د روپۍ درک نه لګي پرونه پسې قرضداري راغلي و نو په قرض کې رانه دغه یو لوکټ رانه پکې یو ما پیسې نشته سپینه دا وانه زه درنه کټ نه وړم زما 2 لک روپۍ دي د پلار او په خدای باور وکړه چې داسې عمل در سره وکړم که نه چې هم دا سترګې درنه وباسم نوره ما سره نشته دی که د ځمکې دې تل ته مې رسی که نه هم را سره نشته دی څه نه درکړم د خدای تعالی ظالمه ما سره نشته زما بېګا کور کې ډوډۍ درک نه لګېدو هم خدای دې د لوکې مړ کړه زما ستا په ډوډۍ څه زما خپل قرض پکار دی وی خدای د لوکې مړ کړه د خدای تعالی نه نه نشته را سره نشته او هغه پلار ته دې ووایه وی هغه وایي که اخیستې شي نو را نیوا ده اوس ته باندې د اثر په دې ډکره وامه نو خلک په وایي چې مشر سړی دی سر یې پیت وکړه نه چې تا د موږ قرض درکړه نو اوس په پلار باندې سر باندې که ډب دې وچلوو نو 2 لک روپۍ دې م لاړلي وو اسپتال ته مې بوځي او 2 لک روپۍ به نورې م راکړې او د قانون ته برق به یې راکړې چغې مو تور ګونګټه خدای شته چې ورته له تاله وامه د املوکو ها پیدا کړه ویم نشته را سره ګورې چې غلط نه نیسم او په لمره له داسې غلی کېږم دا ورنې دا ته ویم لکه وره خورې سمه خوده وه خدای ګیره دې سپینه نه وه که نه خدای شته چې سپې موږې مې له ګوتې ورکولې مو چغې خو پته نه لګي چې ته خو دونه نوار یې چې تا نه به جوړېږي څه نشته راته که نه مینت درته کوم مینت نه د دې ښه سړیتوب نه خو تا غلط عبرت واخېست د خدای مسلمانه مونږ پسې سهار او ماښام قرضداري را روان دي خدای شته چې پلار ته مې وایي که نه وایي لالوم دي نو ما د قرض راوړم د خدای او د دې جولۍ خاطر وکړه زم پلار مې راپسې راکړم دواړه په پښتو پوهېږې نه مو به تا سره پیسې شته او پلار ته دې ووایه چې وله ورکړي ما سره نشته زه ورځم همدقه سړی او که اخیستې شي نو را نیوا ده یو باسه کور کې به راکره کښېنم کره کښېنم بل دا پښتو دی قسم مې د پښتو چې غاښونه نه په چا منو باسم پرېږده بس مشر سړی زم پلار مې راپسې راځي ښه پلار ته مې دا سره راخپېږدي وباسه ده څه قصه ده وې بس وایم زه مخکې نه مې لږ څه کنه چې قسم مې د پښتو دا پړق ته باندې داسې وام ته خو ما له پړق راځه ما له بس ما خو ویم نشته را سره ویم که اخیستې شي نو ویل ده وابېلم درنه اوس مې سره د پلار مې راپسې راځم بستان داسه دا ده او د هغه پلار ته مې داسه دا ده راکه دومره خبیث سړی دی خدای دې بیخته دی تور میلو باسي خو دا ما پلار هم څه سړی نه دی چې داسې سپکو ډوتو له پیسې ورکولې وردم چې په دې بوډا زیر وکړم چې پیسې میسې نشته میان ټول خوا هغه اسلامي خو ډېر ناوخته نه که د پاسه ماښام دی ویم یې سړیه هغه دواړه چې به زلمي وو زلمي وو هغه ما ته چې به کوله څه به کوله هغه ګاڼه چې به کوله د بې خوبه ما چې راته څه پوټو بوټو ته او ته به پیغله وې او زه به زلمي ومه خو ستا څخه ځواني وه نو اوس خو د نرخاپېرکانو جاله جوړه شوه ویم ساکله به راووتم بانه به دې سر لکړه په میخه به کېناستې داسې پیرختي غاړې لرځه او دې سر له راځه هغه سر لرځه او دې سر له راځه ای سړي هغه ګاڼه خو راته ووایي زاړه مې نن داسې هوا کوي وایي خلک چې ستا زړه هوا وکړم تا خو بس ټول عمر دې په دغې هواګانو کې تېر کړه ما ته څه یاده ده که تا ته یاد وي نو تی راته یو پوټي ووایه زما به هم دا پوټي ده سترګې به مې یخې شي ای سړي هغه ګاڼه چې به دې ویل هغه په تا شو تېرې اوس زما ورځې دي او خواله مې راشه د خندا ورځې نه دا خلک داسې خو نه لږه په ناز ادا کې به دې ویلې وه دوسي یو پوټي مې داسې ته راته ویل ته خوشته نه یې زوی را باندې را نه شي نه نه زوی دې پار دې سړیه یو پوټي تودا توشه داسې مې زړه کېږي هغه ګاڼه ته وایه زه به څه ګډه وکړم نه په تاسې تېري
خواجه مې راشه د خندار وزیري والې راشه د خندار وزیري رالي یم تاسو هم مقصې کوئ خو چې د کوره بار ته وځم نو به دقه ډمتوب باندې به م سري بس ته اوس خو سپینې ګیرې شوې لږه یو که یا بچي بس څه وکړمه نو بس دی دا مور داسې بوټې ته ولاړه او څه هغه جینکوالې هغه ګډۍ بوټې وکړه داسې مې دا ترقه شوه پرېږده مورې تا کې م چې کم دی نو بس باقي د کې رضوانۍ هغه نښې واپس رالي مګر طلاق خو راوشړلم چا راوشړلي دغه تا چې چا پسې پیسو له لېږلو په شمګل په شمګل راته وایي پلار ته دې ووایه چې سپېمو کې بدله ګوتې ورکړم زما کوڅې له رانه شي د سر دې خاورې شي ویمه امتور خوا زما نوم عبدالقدوس دی د پلار نوم مې پانوس دی او د نیکه نوم مې پړپوس نو یو دی خبره ته کوم چې د چا پړپوس نه وي نه څه سړي وي سړی وي اوس پته ده تا ونه ګټله او زه به په دې سپینه ږیره د هغه نه پیسې روباسم ته ګوره ته دلته کښېنه او زه واپس ورشه واپس ورشه ورشه واپس را سر سړی د مخې راشه اوس ما دې خپل قرض رانه کړ زوی مې ورپسې ډوډۍ قرض اوس به ګورو په شمګوله یا په شمګوله روزه عبدالقدوس روزه السلام علیکم وعلیکم سلام لکه ته خو بس سړی نه یې که نه سلام هم نه لیو سړي خو ته مې زما زوی استمې چې راغلی تا ولې دا پیسې ونیولې ستا زوی چې راغی زه ډایرکټ د مړی نه ونیولم ته ډېر ښه سړی هغه زما ډېره زیاته بېعزتي وکړه ما یې پلار ته ده وویل چې راشه هغه له بیا ورکړم خوشحاله سره نه ګوډه په شمګله زما بېعزتي انځرګل وکړه د انځرګل نه ما 2 لکه روپۍ د اخیستې وي او تا نه مې درکوي تا وایي زما لور بیماره زه به له علاج کوم او 2 میاشتې پس به د شپږمه میاشته اما پسې ځي او راځي زه ستا په عزت څه کوم چې زما عزت ځي دا خو شپږمه میاشته که نه که 6 میاشتې نورې مو شي که نه خو ما سره شته دی نه یو دا خو اسانه خبره ده داسې خو واواګلې وي چې ما سره نشته پیسې او داسې تم نه چې ما سره پیسې نشته په خدای باور وکړه چې پیسې خو به درنه راغلي نیکه نه مخلمه شته را سره نه که مړکی مې نو مړ مې کا که مرۍ ته دله ساده ده چې دی که نو پرې پوله مې راکاږه حضوره شته را سره نه څه دله درکړم دا راته ووایه سم بېخیرته وختلو نه ته به اوس ما 2 لکه روپۍ نه راکړې نو چې شته را سره نه نو څه دله درکړم نو زه هغې له څه ورکړم هغه له ځان خط کول کوه تا ولې نښه شوم تا ولې نښه شوم په خدای څه مې کېږي مړ کړم ما له به پیسې راکړې ما له به پکې دا کور راکړه ما له پکې هر څه راکړه ما ته منظوره خو پیسې به نه زودم عبدالقدوس یو خبره مې بس وره ما سره پیسې نشته دی او کور مې لور ده راشه چې هغه دله درکړم فی سبیل الله دې راکړې فی سبیل الله درکوم او خپل زوی ته یې په نکاح کوي د دې نه خو بله غټه خبره ني موږ ته جینۍ ده نن سبا خو په 10 لکه واده کېږي دا ټیک ده ما ته منو ما ته جینۍ وښاله په ړندو سترګو سره به اچوم د قانون مطابق بس ځم درته زه یو نظر یم راځه عبدالقدوس دا زما لور ده حسن داره ښه مسیداره یو وګوره به ته دوده ده څه او د دې مثال د ښاپیرک دی دا د ورځې خوب کوي او د شپې چې کوم دی ټوله شپه ویښي چکر یې وایي وایي نو دا خو ډېره ښه ده همطور خوا غریبې خولو ته د دنیا غله دي څوکۍ به راجاتوي ما ته منظوره ده تا ته خو منظور ده خو زما یو شرط دی وایه شرط یې وایه ما سره به شتام کوې او دا به زه تا پسې په شتام باندې لیکم دا به خپل زوی ته په نکاح کوې خو بس دا زما قرض ختم شو او دا به ته بوځې خو ګورې واپس بیا نه راولې زما نه راولې ښه که نه زه خو خدای نه یم والي بس ته د واده تیاري کوه او زه اسلمي او امتر خوا سره فیصله کوم مونږ دې روز به کې واده کوو ته د وادې تیاري وکړې او ما سره به شتام کې د قانون مطابق بس ومې کړه 2 ورځې بس به زه راځم او ډوډۍ به ستا د کور راځه خپله ډېره ښه ده ځه الله دې مل شه یو د خدای تعالی ظالمه ایله ستا د قرض هم خلاص شوم او د دې خپلې لور نه هم خلاص شوم د دې مثال خو د ښاپیرک دی ټوله ورځ چې کوم دی خوبونه کوي او د شپې چې کوم دی لکه ښاپیره په قجورو کې چکر یې وایي پلاره پلاره ته څه کوې عصبي سره خوب دغې پاڅولم هډوکي دې راله مات کړل اما مور مې رونهځي چې غوار نسوار ورته واچو په خپله به پلار خو به مې چرس هم څکل او مونږ ته په نسوار هم ښکارېږي ډېر تېز نسوار دي یار ووته خدایا نو مسلم یې زویه شیخ دله پخومه دلته راشه دلته راشه ماله چې مه پخوه پرېږده بس کښېنه که نه یې زویه
یم په سپینه ګیره دې سره ولېږو په شمګل پسې کار راله ونه ګوره خو دماغونه کمزوری چېرته چاخه ورته ونه کي یم خفه کېږه ماغه د برنډې سوری دی هغه ته به د چاغه پلار څه ووایي هغه په خپله سمړه چي درنه پیدا شي بیا به ورته پته ولګي چې دا د برنډې سایکل دی که دا زما د سر دا دې راکړي بس پرېږده دا برنډې سایکل باندې څه تندر غورځې چې دې نه ده پخ کړې ده دا را پتیله وختي داسې لاس کې ګرځوي نه پخوي داسې چل دی که نه قرضدار دی که مړ کې قرض ته نه روځي خو بس وي په قرض کې هر څه چلیږي ملګري مې دله پیدا کړه څه ملګري له څه ملګري را پیدا کړې بندې را باندې راوسته شو دا یا په دې سپینه ګیره به ماله څوک څه ښځه ده چې د خدای بېانصافي اسلامي ده مې ښځه پکې وکړه فی سبیل الله چاله تا ده بچي ماله نه ځان له وکړه ماله ښځه کې خدای بېانصافه دې وخت کې ښځې کوم دي او فی سبیل الله مفته ښځه ده په قلار کښېنو چې زه ښځه وینم بیا به یې کوم ما په شرم اړی ما لیدلې ده د خاپېدې په دې خپلو سترګو مې ولیده عمر به دې ورسره بدل شي ګوره بچي په 10 لکه روپۍ نن سبا ښځه نه کېږي میخه بالالو غوا بالالو فی سبیل الله په قرض کې ښځه راکوي دا بچې نو خاپېری خو تا دا هم کړی ده ته ورته وګوره ته یا د لو خوشکور دی بله خبره ته کوم واده سره به دولت د ښځې په قسمت کې کېدای شي دا سپېره ورځ درنه خدای پاک واخلي او ښې ورځې در باندې راولي بچي بس دا خبره پرېږده داسې چل دی که نه چې بس سبا به ډولۍ راوړو هېڅ چا ته هم د کلي راواله ماشومان به راځل او ډولۍ به راوړو بس خپل کور به هغه اوبه او مالګه اوبه به یو ځای کېږي بس ټیک ده خوښه مې ده خوښه مې ده عبدالقدوس ماما بیا انځرګل راغی خدای پاک به داسې ورځ هم راولي چې دې قرضداري نه من خدای خلاص کړي خدایه قرض دې خدای په اور پسې کړي دې قرض خو زه لیونی کړم زه واځمه ته تیاري کوه سبا به ډوډۍ راوړو تو به تیاري به کوو ورمنډه کړه خدای به یې د قرضدارو نه لاره نه خالي کړي انشاءالله ټول عمر دې چې کوم دی نو ته ما د مور له خفه کړی دی په خیر انځرګله دادا السلام علیکم خدای ګوچې دا چپړ مې پسو شلولې پتلو راتلو نه دې راله ستړی که لالا ما هغه سړی شرموي ما له څه چل وکړه انځرګله بچي بس سبا زما د زوی د خیره واده دي او سبا نه او بل سبا راشه قرض دې بالکل وړه لالا یوه خبره ته کوم کو واده دی او کو ارث دی دا راته په اخري ځل ویم بل ځل چې راځم دغه به ګورې زما اخري ځل بس اخري ځل به زه در کوم ما سره واده وکړه چې تاله به زه قرض در کوم بیا به ګوره د مشرۍ خاطر هم نه کوم مه کوه بچې بس الله دې عزت وکړه زه په مخه دې ښه دروازې بس خپل قرض پسې راځه ځه خدایه نو څه وکړو زیله دې ناوې ته به خلک له 10 روپۍ راغونډې کړي سبا خوا دې خوا کړو د ده قرض به پرې خلاص کړو هلو باسې بچواله ته که بیبي راتېره شه دا دې رامخکې شه نو به در به کېږي خو بوډۍ یم که نه ته خو ځوان زلمي دا یو خردان ته واچوه خوشحاله چې راځئ ناوخته دی چې هغه جینۍ راوړو هغه جینۍ راځئ راځئ ناوخته دی السلام علیکم وعلیکم سلام خیر بابا سی کې جوړ یا دا خدای بېانصافه دا نکاح دې نه وتړلی شي او بیا ورسره کټ ته اوچت وکړې دا خو لاوړې که دا جیو خبره ته کومه دا پوزه ډېره ګټه نه ده دا خو پېغله ده د ګل پوڼې ده ته ورته ګورې څونه ښایسته ده ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله ماشاءالله ته دا راته ووایه چې دننه دې ګاډۍ راوستې دي او که نه ما خو یې مړه 2 قدمه ځای کې نه په موټر هم څه کوله شکر دی چې نه یې راوستې یو د دې خوب خرابېږي او دا په ډولۍ کې یریږي یو دا به کټ کې وړی یو ښه دا به دا چل وکړې که نه نو بس مونږ خو کسان لږ کمې تاوي چاته وایم که نه او بس په قرض کېده نو په قرض کې خو هر څه چلېږي اوچته
دې مبارک شي زویه پلار نه مې لوړه هلا خدایا بیخي وباسه کټ پکې مې امین وخته بیبي مبارکم شه سلام مبارک شه عبدالقدوس مبارکم شه بس ما راته دې په وړونه استاد پیښه او دا پیښه زه د قرض نه خلاص انګار جانې او لوار جانې خلاص یې لوار ده صحیح شو دا الله پامان الله پامان زه د قرض نه خلاص شوم او د خلاص په زغ بمي والله وای ډېر تا نه قربان داجي بیبي دې له روټۍ راوړې اله ډوډۍ ولا خدای واشه ډوډۍ روجي موټي راوړه فاتح اله روجي پاتې شوي دا روجي راوړې راوړه ګوپي مې پخ کړی ګوپي راوړه ګوپي دې الله راخېږي نه مروړو باسي دا کارو کا دا کوپی زمانه دی خو ولې اوسه دا کا خله خورا یا الله شکر دې چې خدای را داسې قدردان انګور راکړه ای سړیا کم لګه د خپل خواږه که زه ته ګوپي وخوره هلا هغوی تشې روجي خدای ماله تش ګوپي دا که دا خو به دونه باد خېټه کې جوړ کړي نو زه دا واچوه ای سړیا دا د مینې هغه نوړی ده چې ټول عمر به کامیابي زمونږ دا کور به آباد انشاءالله یا الله انګور ده ښکلې ده ښه خورا اره بابا څنګه زقیمه تقی زخیمه خوشحاله خوی که نه خوشحاله خویم زبطې دا کوټې ته دننه که پرخه ودیږي دا کوټې ته دننه که دا کوټې ته ځم خو راورکه چې دا وکړم که دا دندن دی ځان سره یو ټبکې دننه به خوري ځه دا پرخه ودیږي دا کوټې ته پرخه ودیږي جام نشي جام نشي ته خو نن مېلمانه یې نن به زه تا ته ټول کارونه ښیم ایله به دمه شم الله خیر په مزه لورې زه راځه لورې دی به څو تاسو دی پورنه دی به جن ختم شو دی به ماښام ښه دی مسلمیا خوشحاله اوسه مفته ښځه راته په قرض کې میلاو ته د خدای بېانصافه شهزادګۍ ده شهزادګۍ نه ده پلاره هلته خو مې ته غږ نه کو تیار د ګنترې لاس کې مړکه په شرم دې واړوله زه دې ته به چې قرض کې هر څه چلېږي نو دا قرض دومره ضروري نو چې تازه په غبړول پرون تیاره ده چې دا اور مې چا راته بند کړی دی یا لورې دا خو ستا کمره ده او دا ستا خاوند به در پسې بند کړی زما زوی دی اسلمې ستا په کوټه کې د چا څه کار چې دا پسې ور بندو دا در پسې ټیک اسلمي بند خدای دې راولي اسلمي یا زویه دا څه چل دي دا څه چل دي خو بچو هذا يا خدای بإنصافي فلتي يا اسلامي ده تقام لو انا داخلي ولا يجري لك تبعك ولا ده سليم عليك كده هذا كيف يا خانا خطر على اسلامي خطر يا خانا داخو غمي دوامه برضه وطوشان نشتا جايك تكون بأواز هذا النشيد لا تاسو کې شرم نشته په ما کې نشته ما ته نن تاریخ ولو چې زه به تا له قرض در کوم قرض داسې کار وکړه دې غوره شو یارېږه ما دا موږ له په قرض کې راکړې وه که نه ما تا له درکړه دا په قرض کې واخله